السلام علیکم ګران دوستانو په هیله چې ټول ګران ملګري به راته روغ او جوړ اوسئ. ګرانو ملګرو زه ستاسو ورور مصطفی نوري ستاسو ته رانه چوپړ کې حاضر شوی یم د ویب سایټ جوړونې لومړۍ برخه هم تاسو ته وړاندې کړم، نن دویمه برخه تاسو ته وړاندې کومه. په دې برخه کې به زه تاسو ته دا وښایم چې موږ څنګه کولی شو خپل ویب سایټ کې پوسټونه وکړو او څنګه کولی شو خپل ویب سایټ ښه ښکلی او ښایسته ډیزاین کړو. نو مخکې له دې چې زه تاسو ته د دویمه برخه وړاندې کړم، که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست لومړی به چینل د سور بټن وکړئ، دا به سبسکرایب کړئ. کله هم چې دا سبسکرایب کړو نو څنګ ته به د ګیل علامه راشي، دا هم در سره وکړئ نو بیا به زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسیږي. نو زه به راشم لاړ به شو، زه به لاړ شم براوزر. لومړی به زه دا براوزر راخلاص کړم، دلته ور سرچ کوم بلوګر.com هم چې ور سرچ کړم نو هلته اوس زموږ دغه ده، زموږ همغه ویب سایټ راغلله. نو دلته به زه به دلته زه پخوته چې زه اکاونټ لرم دا به راخلاص کړم پکې. دا د ویب سایټ مو راخلاص شوله په دې شکل ده. نو دا ښه زموږ د ویب سایټ مینو ده. دا دلته بښنې سره ویب سایټ راخلاص شو، زه بېرته ښه دا زموږ د ویب سایټ مینو ده. دلته ټمپلیټ ده چینجولی شو، دلته یې سیټینګ ده، دلته یې صفحې دي، د ارنینګ ده یعنې پیسو ګټل، همداسې دلته کومنټونه موږ کتلی شو او دغه ځای کې پوسټونه دي موږ کتلی شو. مګر بیا څنګه کولی شو موږ په دې کې پوسټ وکړو؟ نو پوسټ کولو لپاره موږ چې صفحې کې به راشو دغه ځای ته، صفحې دغه ځای ته، دا ځای وینې هلته نوشته دي نیو پوسټ یعنې که په بښنې سره دغه دلته نیو پوسټ وکې ده، دا ګلابي دا بټن به وکېږدو، دلته صفحه راخلاص شي. دا د صفحه راخلاصه شوله. اوس دلته هم چې کله صفحه راخلاصه کړله، اوس دغو سر کې تاسو وینئ دلته وینئ، دلته موږ کولی شو هغه لیکنه په ښه شکل ډیزاین کړو. دلته یې سایز ورته دلته سایز او شی ورته انتخاب کړو. نو دلته اوس لیکنه کومه، مثال زه به وګورم چې دلته کومه لیکنه ما سره کاپي کې شته که نه، دلته به ور پیسټ کړم او دغه پاس ځای کې چې دلته موږ د لیکنې ټایټل ورکوو، یعنې لیکنې عنوان په دو ځای کې ورکوو او دې ځای کې موږ لیکنه ورکوو او له دغو ځایو څخه موږ کولی شو له خپل ګالرۍ څخه ویډیو او همدې شکل هغه ورته انتخاب کړو انځورونه. نو زه دلته کې لیکنه راسره وي، زه به دلته وګورم دغه ده. نو دلته ما سره لیکنه ده، زه به بښنه سره یو بله سمه لیکنه تاسو ته راکاپي کړم، دا به لرې کړم. زه بیا لاړ شم فیسبوک ته. زه به راشم فیسبوک ته، فیسبوک څخه دغه لیکنه زه را ډاونلوډوم، زه دا کاپي کوم بیا هلته پیسټوم. دا لیکنه به زه راواخلم، دا لیکنه مې چې راواخیستل دا به زه اوس دلته بېرته براوزر ته راشم. نو زه به دا دلته ور پیسټ کړم. دا لیکنه به زه دلته ور پیسټ کړم. تاسو کولی شئ ښکلې ښکلې لیکنې وکړه. دا لیکنه مې چې کله پیسټ کړه، زه اوس څنګه کولی شم دې ته انځور واخلم، انځور ورته ولګوم. نو انځور اخیستلو لپاره به تاسو راشئ دغه ځای ته، دا ځای ته به راشئ، دغه انځور له مخې وینئ لینک سره، لینک ویډیو دا مې چې اوکې کړله نو دو ته به دا رقم صفحه راخلاصه شي. نو دو چې غاړه یې له حافظې څخه ورته راواخلئ نو تاسو به دغه ځای اوکې کړه. دا هم چې کله اوکې کړله نو دلته موږ ته راشي،
دا چې راغله نو هلته فرق لري موبایلو کې. دوی قطع زما ایس 4 ده دا راځي، زه به دا اوکې کړم ورته اول دا هم چې کله اوکې کړله نو دلته به اوس راشي ګالرۍ ته. بښنې سره زما موبایل داسې لږ حافظه یې هم ډکه ده، ضعیفه ده، نو زه دغه انځور ورته انتخابومه. صبر کړو، انځور تاسې وینئ، انځور د وخت کې اپلوډیږي. دا د انځور هم ور اپلوډ شوله، دا د انځور راغلله. نو دا انځور چې کله راغلل نو بیا به دغه بټن اوکې کړو، دا هم چې کله اوکې کړله نو دا د انځور راغلله دلته. نو موږ څنګه کولی شو، دلته لیکنه هم لږ څه کړو. مثال زه دغه ځای لیکنه غټومه، دا به تر دغه ځایه پورې ورته کړو، دا به تر دغه ځایه پورې خوښه کړو داسې. دا هم چې کله اوکې کړله نو کولی شو دا ورته غټه یې کړو. مثال زه یې دغه ځای کومه، دا هلته غټېږي هم او همدې شکل سایز کې رنګ هم ورته تغییرولی شو او دغه ده، تاسو خو یې وینئ هم. نو دا زه کپي کومه، دا زه به دلته رنګ مې مه ده ورته تغییر کړه، په دغه شکل باندې کېږي. دلته به ټایټل کې ورکړم، دا هم چې ورکړله نو دا چې کار خلاص شوله نو تاسو به راشئ دغه ځای ته. مخکې له هغې تاسو کولی شئ دغو ځایو کې هم دلته سرچ کې هم ورکړئ. مثال دلته ورکړئ یو عنوان ورکړئ، دو په خاطر یو البوم وغواړئ البوم. زه ورکومه مثال زما جنتي سرتیری، دا داسې البوم په شکل یې هم ورکولی شئ. بیا انشاءالله هغه طریقه هم زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو ورته جوړ کړو. نو دا هم چې خلاص کړله نو بیا به تاسو دا پبلش اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړله نو بیا پوسټ وشوله، دا زموږ پوسټ هم وکړه. کولی شئ په شکل تاسو ښکلې لیکنې وکړئ. زه اوس راځمه بلاګ ګورمه چې څه رقم پوسټ مې پکې کړی. دا زما پوسټ ده، پوسټ وشوله، دغه ځای چې زه اوکې کړم هغه پوسټ مکمل زه لیدلی شم. دا ده چې دغه ځایو یې تغییر هم کړی و په بل ژبه، بښنې سره په بل رنګ. نو دغه په دې شکل طریقه ده. انشاءالله راتلونکې طریقه کې به زه تاسو ته ویبسایټ ډیزاین در وښیم چې څنګه کولی شو ویبسایټ ډیزاین کړو په ښه شکل باندې چې بیخي ښه لوک سي، ښایسته یې ډیزاین کړو. انشاءالله هغه طریقه هم تاسو ته په راتلونکې طریقه کې ښیو، په دې هیله چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ او همداسې که څه شو په اړه نظر لرئ یا د همدې کورس په اړه کوم نظر لرئ یا له موږ څخه کومه غلطي شوې وي نو بښنه کوئ، او که غواړئ چې دا کورس موږ تاسو ته په بل شکل وړاندې کړو تاسو کولی شئ موږ سره کومنټ کې خپل نظریات ورسره شریک کړئ. نو تر بلې ویډیو په پاک خدای سپارم، ښه وخت درته غواړم، د خدای په امان.